په دې ویډیو کې به په دوه غږیږو که چیرې تاسو د کمپیوټر ساینس رشته انتخاب کړئ، د کمپیوټر ژبې زده کړئ، د کمپیوټر متخصص شئ، نو کومه رشته باید تاسو انتخاب کړئ چې هغه تاسو ته ډېرې پیسې درکوي. د کمپیوټر 10 مهمې وظیفې ما درته لیست کړي دي. د هکر IO څخه دا وي که چیرې تاسو کلاود آرکیټیکټ شئ. کلاود آرکیټیکټ هغه ځای دی چې په هغه کې تاسو ټول معلومات اچوئ، تاسو د کمپیوټر امنیت نیسئ، تاسو د کمپیوټر ټول ډیټا هلې کنټرولوئ. د کال $1,30,000 معاش لري. بل اپلیکیشن آرکیټیکټ دی. اپلیکیشن دغه د سافټویر جوړولو ته وي. آرکیټیکټ انجینر دی یا د دغه سافټویرو انجینر دی. بل آی ټي سکیورټي منیجر دی. په هره برخه کې تاسو امنیت لرئ. په آی ټي کې په عین شکل تاسو د دوی امنیت لرئ. مثلا چې څوک حمله پرې ونه کړي، څوک ویروس ورته انتقال نه کړي، څوک د تاسو ډیټا پټه نه کړي، څوک د تاسو معلوماتو ته په غیر قانوني شکل لاسرسی ونه لري. دا درېیمه کټګوري کې چې $1,25,000. بل ای آی انجینر دی. ای آی چې دی یا آرټیفیشل انټلیجنس دا دی چې د تاسو کمپیوټر ته ځینې معلومات ورکوئ او کمپیوټر په هغه باندې پوهېږي. مثلا داسې کامرې دي د خلک د مخ نه پېژني. تاسو به آیفونونه لیدلي وي چې اوس مخ ورته ونیسئ، د تاسو په مخ باندې هغه حساب د تاسو مخ د هغه پاسورډ دی، دې ته ای آی وي. یا ګوته پرې کېږدئ دې ته فنګر پرنټ، دا ټول ای آی مربوط کېږي. نو د ده انجینر ډېر لوړ معاش اخلي. بل ډیټا آرکیټیکټ دی. په هر شی چې تاسو کمپیوټر ته اچوئ هغه پروسس کېږي، هغه ټول په معلوماتو باندې اړوي. صحیح شو؟ نو ده ته ډیټا وایي. دغه ډیټا چې هلې ثبت کېږي، دا ډیټا چې ساتل کېږي د ده دپاره چې دغه کوم فزیکي وسایل جوړېږي، ذخیرې ورته جوړېږي، دا چې انتقالي یو ځای ته د دوی امنیت چې ساتل کېږي، د ده دپاره ډیټا آرکیټیکټ، ډیټا ساینټیسټ او دا کسان ورته ضرورت دي. بل ډیواپس انجینر دی. دا د ډیواپس انجینرانو تقریبا $1,15,000 معاش لري. بل د ډیټا انجینران دي. دا هم تقریبا د ډیټا په تحلیل او تجزیه او په ساتلو او په امنیت کې کار کوي. بل موبایل اپلیکیشن ډیولپر دي. د تاسو په تلیفونونه هر څوک امکان لري اوس تلیفون په جیب کې ولري. د هغه تلیفون ځکه ډېر سافټویر دي، د کامرې نه نیولې د غږ د ساتلو، د غږ ته ایډیټ او ټولو معلوماتو پورې دغه سافټویر چې جوړېږي، د ده د یوه ډیولپر یا د انجینر د موبایل د اپلیکیشنو $1,00,000 معاش دی. $1,03,000. بل فول سټیک ډیولپر. ویب سایټونه خو لیدلي وي، هر ویب سایټ ته چې ولاړ شئ د فیسبوک نه نیولې تر ګوګل او یا خپله د خپل وطن مجله او رادیو او تلویزیون او د وزارتونو ویب سایټونه چې وګورئ، دا د فول سټیک ډیولپر کار دی. دا $90,000 معاش اخلي. امکان لري دا سټنډرډ هغه آخري یا تر ټولو کم معاش نه وي. امکان لري دا یو اوسط نیولی وي یا امکان لري دا معاشونه تر دونه څه کم یا ډېر وي. مګر په عموم شکل باندې د کمپیوټر مسلک ډېر لوړ معاشونه ورکوي. فکر وکړئ که چیرې تاسو کلاود آرکیټیکټ وایه که $1,20,000 وانخلئ، مګر دا د 90,000 په شاوخوا کې ده په معمول شکل تاسو اخیستلی شئ. یا مثلا د موبایل اپلیکیشن ډیولپر که وایه امکان لري که چیرې تاسو نوې شیره وکړئ یا تجربه هم کمه وي، لږ سافټویر هم زده وي، لږ اعتبار ولرئ په مارکیټ کې، د تاسو معاش یعنې که بیخي کم هم وي 80,000 د تاسو ډېر معمول معاش وي. نو تاسو ژبې زده کړئ، د کمپیوټر مسلک ځان ته انتخاب کړئ. کمپیوټر کې کړلی شئ تاسو خپل ژوند، د خلکو ژوند، د خپلو هموطنانو ژوند او ډېر سرمایه دار شئ کې. نور مو خوښه چې کمپیوټر کومه ژبه مو خوښي، کوم شی مو خوښي، تاسو دا زده کړئ او د هغه د ډېرو معلوماتو دپاره یو متخصص ته، د کمپیوټر پوهنځي ته، د کمپیوټر یو کورس ته ولاړ شئ، هلته چې د استادانو نه پوښتنه وکړئ. که چیرې مو دا مسلک خوښ وي نو تاسو کړلی شئ په دې کې خپله آینده جوړه کړئ.